کندهار کې د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د یو سړک د جوړونې چارې راپیل شوې. کندهار ښاروالۍ د کندهار ښار شپږمې ناحیې اړوند سیمه کې د یو سړک د جوړونې چارې د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت راپیل کړې، چې پر مهال د کندهار ښاروال او ښار جوړونې رئیس، د ولایت مقام د دفتر رئیس، د شپږمې حوزې امیر، ملي سوداګرو او عامو خلکو ګډون درلود. د کندهار ښاروالۍ ویان وايي یاد سړک چې له غازي مینې شیرو تر بازارچې تر سړک پورې رسیږي د 2 کیلومترو په اوږدوالي او 8 متره بردوالي سره د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. دغه مهمه پروژه چې نن افتتاح شول د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د دې مخصوص سړک دی. دغه سړک د سټډیوم جنوب لویدیځ طرف ته د غازي مینې څخه شروع دی، بیا د بازارچې تر سړک پورې غځېدلی دی. دا تقریبا 2 کیلومتره اوږدوالي او 8 متره بردوالي لري. کارونه به انشاءالله ډیر ژر بشپړ شي او پر دغه سړک باندې تقریبا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکو د یاد سړک په جوړېدو سره خوښتیا وایي چې د یاد سړک په جوړېدو سره به د سیمې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. هغوی زیاتوي چې یاد سړک د تګ او راتګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي، خو اوس د اسلامي امارت په ځانګړې پاملرنه له دغه ستونزې خلاصېږي. دا سړک د دې د خوشحالۍ څخه موږ ولاکه څونه خوشحالي وکړو اندازه نه رامعلومېږي. که درته وایم چې موږ د شپې خوب درلودی د دوړو سره نو خو ډېر په عذاب و، بیخي په تکلیف سره ده. دا خو ډېر د خوشحالۍ دغه دی، خدای تعالی دې کامیابه کړي، الله پاک چې نور هم دغه توفیق ورکړي. نو دا خو ډېر ښه کار دی، دا خلکو ته به ډېره وسایي او اسانتیا پیدا شي. د مخه چې و دا خټې وې، ډبونه وه، موټرسکلان باندې پنچر کېدل، بایسکلان، موټران، حتی ټکرونه باندې کېدل د دغه ډبو په خاطر باندې. نو دا خو ډېره ښه خبره ده، دا خلکو ته ډېر د خوشحالۍ خبر دی. خدای تعالی دې توفیق اسلامي امارت ته ورکړي چې دغسې ټولې عمومي لارې د خلکو پر مخ باندې جوړي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ښاروالۍ له لوري د ښار په ټولو ناحیو کې د ورته پروژو د جوړېدو چارې روانې دي. د مسؤلینو په خبره چې کندهار ښاروالۍ په راتلونکي 1403 کال کې ورته اړینې او اساسي پروژې په پلان کې لري چې په پلي کېدو سره به د خلکو ګڼې ستونزې حل او اسانتیاوې رامنځته کړي.